الله د فرعون او دغه د قوم په باره کې څه وایي؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. الله وی نه په ځمکې وجړل نه په اسمان وجړل. د دې څه معنی شو؟ معنی دې دا وضاحت دې داسې دی، د هر انسان چې یو عمل وکړي د عمل چېرته خیږي؟ بر اسمان ته خیږي. نو په اسمان کې یو دروازه وي، نیک عمل ته د دروازې کولاویږي. د هر انسان د نیکو عملو خپله دروازه ده چې کله د نیک انسان مړ شي نو دغه دروازه د اسمان پسې جاړي، او ځمکه باندې چې دی کوم ځای کې د الله بندګي کوي چې دی کله مړ شي جاړي پسې. مروزي رحمه الله یو روایت راوړی دی د علي رضی الله عنه، ډېر یعنی د خوشحالي حدیث هم دی او یره پکې هم پرته ده. اذا مات المؤمن، کله چې مؤمن مړ شي، بکا علیه مصلاه من الارض، ځمکه کې چې به کوم منځونه کول، کوم ځای کې منځونه کول، هغه ځایونه پسې ټول جاړي. په کوم ځای کې چې به الله ته سجدې لګولې هغه ځایونه پسې جاړي په ځمکه کې. وبابه من السماء، او اسمان کې چې د کومه دروازه وه هغه اسمان پسې هم جاړي. دا په نیک انسان پسې، نیک عمل انسان پسې. فرعونیان الله وی نه پسې اسمان جړي نه پسې ځمکې جړي، بلکې یو حدیث کې څه راځي چې کله داسې انسان چې د الله بندګي نه کړي، مجرم، فاسق، فاجر، کافر، منافق، دی چې کله ښخ کړی شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ده نه ګټه ونه او ځمکه او هر څه ته دمه شي، خوشحاله شي. بوج په ځمکه باندې، له پاسه په ځمکه باندې یو بوج ګرځېدو، دغه ځای کې پروت دی، ښه دی که نه؟ مخلوق تیم په ارام شو، ځمکه تیم په ارام شوه، ونه تیم په ارام شوه، ګټه تیم په ارام شوه. جاړي خو دا په هغه چا پسې چې څوک د کار سړی وي، او د کار سړی هغه دی د دغه کار نه یې دوم ګورئ چې سړی خوشحالي چې د کار سړي خو ډېر دي، هغه کار نه یې دوم، کار د آخرت یادومه، په ده پسې دا ځمکه جاړي. یو سړی دی جومات کې په اول صف کې ولاړ دی، چې مړ شي دغه صف پسې جاړي. یو سړی دی یو ځای کې خلکو ته دین بیانوي، دی چې مړ شي دغه ځای پسې جاړي. یو ځای کې دین زده کوي، چې مړ شي دغه ځای پسې جاړي. یو ځای کې د الله بله بندګي کوي، چې مړ شي دغه ځمکه پسې جاړي او اسمان پسې هم جاړي. ځکه دې ته مه ګورئ چې زه دنیا کې مشهور یم او که نه یم، دنیا د شهرت راوالی او دیوال لی راواچوئ، او دا چې الله چاله ورکوي ورېږي. ډېر نیکان خلک داسې شتي، او د امت ته څومره مشران چې تېر شوي د سلف، دوی به ګورئ مشهورتیا نه خوښوله. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو پیر ولاړو، ځان له یې سر اخیستو، امام احمد بن حنبل رحمه الله، بل علاقې ته تللی نو چا نه پېژندو، شاګرد ورسره و. نو دا ګڼه چې پرې راغلی یو د ځان سره یې اخ وویوړو او دېخ وویوړو، نو شاګرد یې اواز کوي، خلکو تاسو دې پېژنئ راخ کوئ، مه وایئ دې خلکو ته چې زه څوک یم، زموږ دا ژوند خوښ دی وایي. هغوی شهرت نه خوښوه، الله وله ورکړی، دا اوس د الله ورکړی چې څوک مشهور کړي، خو شهرت یې نه خوښوه. دې طرف ته مه ګوره چې زه مشهور شم په ځمکه کې، دې طرف ته ګوره چې زه مشهور شم په اسمانونو کې، چې د اسمان د پسې وجاړي، چې ته مړ شي او د اسمان د پسې وجاړي. اصل مشهور هغه دی چې په اسمانونو کې دی. او ځکه دا مشهوره خبره ده، وی ډېر داسې دي چې په ځمکه باندې څوک نه پېژني او په اسمانونو کې معروف دي، او ډېر داسې دي چې په اسمانونو کې د سره څوک پېژني نه او په ځمکه کې مشهور دي. نو په دغه شهرت باندې به څه وکړي چې په اسمان کې تا د سره څوک پېژني نه، اسمان کې د سره تذکره نشته.